د کیسې پیل د یو بېبس او غریب هلک شن نکیږي چې په یو غلامي کورنۍ کې پیدا شوی وي او قسمت هغه له ماشومتوبه په زنجیرونو کې تړلې ساتلی وي چیرې چې ځینې بې رحمه خلک هغه نیسي او په زور غلامي ته ورته اړوي خو په همدې وخت کې د هغه نظر ناڅاپه پر جنرال وان د ځواکمن فوج غورځېږي او دې لوی جنګیالي لیدو سره د شن په سترګو کې د لیونۍ یوه چنګاري بل کیږي ځکه چې هغه هم یو ورځ غواړي د هغه په شان یو لوی جنګیالي شي خو حقیقت یې بالکل برعکس وي ځکه هغه کس چې هغه یې اخیستلی وي ډېر ظالم وي څوک چې د لومړي ورځې نه ورته داسې کارونه راکوي چې هغه پرې نه پوهیږي او لږه غلطي پرې بې رحمه وهلی کیږي په همدې کور کې د شن ملاقات د روکي په نامه یو بل غلام هلک سره کیږي چې له مخکې نه هلته کار کوي او هغه ورته کارونه زده کوي بیا یو ورځ شن د روکي نه وایي چې یو ورځ به هغه له دې بند څخه خامخا ورغ شي نو روکي ورته د حقیقت ویلو سره وایي چې غلامي د دوی قسمت دی او دلته څخه وتل تقریبا ناممکن دي خو که هغه د توري زده کړه وکړي نو ممکن دي خپل قسمت خپله ولیکي دا اورېدو سره د شن په دننۍ کې جذبه لا پسې زیاتیږي او بیا یوه ورځ د لرګیو لاوړلو په بهانه دواړه جنګل ته ځي چیرې چې روکي هغه ته د توري لوبې روزنه ورکوي او ورته وایي چې د یو لوی جنګیالي کېدو لپاره باید زرګونه ځله تمرین وکړي وروسته دواړه پټ پټ جنګل ته ځي او سخت تمرین کوي او وخت تیریږي او څو کاله تیریږي اوس روکي د توري لوبې کې ډېر تیز شوی وي خو شن هم له څو کم نه وي او دواړه یو بل سره سخت مقابله کوي همدغه وخت یوه ورځ کله چې دوی تمرین کوي یو پټ کس یې په غور ګوري چې نوم یې شو بهودي او د کینګ آی سی ځانګړی کس دی کله چې هغه دوی ګوري شن په قهر کې پرې ګرمیږي خو اصل صدمه هغه وخت ورکوي کله چې ماښام دواړه کور ته راستنیږي او ګوري چې شو بهو له مخکې نه د دوی مالک سره خبرې کوي او هغه روکي له ځان سره وړلو لپاره راغلی دي دا اورېدو سره د شن زړه لکه چې ټوټه ټوټه شي وروسته روکي شن ته وایي چې دوی دواړو سره ژمنه کړې وه چې لوی جنرال شي او شن هغه ته باور ورکوي چې هغه هم هیڅکله تسلیم نشي د تلو پر وړاندې روکي هغه ته د تمرین کولو مشوره ورکوي او واده کوي چې بیا به سره وویني وروسته شن یوازې پاتې کیږي خو د خپل خوب د ژوند ساتلو لپاره ورځ شپه د توري لوبې سخت تمرین کوي او ورو له مخکې نه قوي او تیز کیږي وخت تیریږي او څو میاشتې تیریږي بیا یوه شب ناڅاپه بهر نه عجیب غږونه اوري او کله چې بهر ګوري د هده زړه وډار کیږي ځکه روکي په سخت ټپي حالت کې په ځمکه پروت وي شن په ویرې کې پوښتنه کوي چې د هده سره څه شوي دي نو روکي ورته وایي چې د کینګ رور د تخت لپاره بغاوت کړی دی او د کینګ ساتلو پر مهال دا حالت ورته پیښ شوی دی هغه شن ته وایي چې اوس د هغه نیمګړی خوب باید هغه پوره کړي او دومره وایي او د هغه سترګو مخې ته مړ کیږي د خپل د ټولو نه نږدې دوست مرګ لیدو سره د شن زړه مات کیږي او هلته قسم خوري چې د هغو ټولو خلکو نه انتقام به اخلي چې د روکي د مړینې ذمہوار دي او بېلا ځنډګه هغه خپله توره پورته کوي او هلته نه حرکت کوي خو لار اسانه نه وي ځکه چې لږ لیر ځي ځینې خطرناک محلي قبیلې خلک هغه شاواخوا نیسي او د هغه غلا کول هڅه کوي خو هغوی نه پوهیږي چې هغه عادي هلک نه دی بیا شن د خپل عالي مهارت او د قهر ډکو بړیکو نه مدد سره په څو دقیقو کې ټول ماتي کوي او هلته نه تیریږي په همدې وخت کې د کینګ رور جک خپل ځان د راجا ګڼي او جشن کوي خو ناڅاپه هغه ته دا حیرانونکې خبر راځي چې هغه چا وژلی و چې د کینګ نوم یې پوهېدو هغه په اصل کې هغه هم شکل و او اصلي کینګ آی سی لا ژوندی دی په همدې وخت کې شن هغه پټ ځای ته رسیږي چې روکي د مړینۍ مخکې ورته ویلی و او هلته هغه یو کس ګوري چې په بشپړ ټول د روکي شانتې ښکاري په حقیقت کې هغه اصلي کینګ آی سی وي چې د شن نه پوښتنه کوي آیا ته هماغه شن یې خو له دې مخکې چې شن څه پوهیږي ناڅاپه یو خطرناک قاتل راځي چې د کینګ آی سی د وژلو لپاره راغلی و او وایي چې د همشکل لوبه کړې وه او دوی بې عقلي کړې وه خو اوس هغه خپله کینګ ختموي دا ټول اورېدو سره شن ته حقیقت معلومیږي چې د هغه دوست روکي په اصل کې د کینګ همشکل او هغه بیله ځنډې پر هغه وژونکي وټو کوي سره له دې چې هغه دشمن ډیر ځواکمن وي او په پیل کې شن د هغه په وړاندې کمزوري ښکاري خو د خپل ملګري د مرګ د بدل اخیستو اور هغه ته اجازه نه ورکوي چې ماتي ومني او هغه خپله ټوله ځواک کاروي او بالاخره شن هغه وژونکي ختموي له دې وروسته د هغه غوسه د کینګ آی سی پر لور واوړي او هغه د هغه د وژلو لپاره وړاندې کیږي خو هماغه وخت آی سی هغه ودروي او وایي که ته ما وژني نو د هغو ټولو خلکو قرباني به بې ځایه شي چې زما د ساتنې لپاره یې خپل ژوند ورکړی او په هغوی کې ستا تر ټولو نږدې ملګري راکي هم شامل دی بیا شین په غوسه ډک آی سی ته وایي چې زه به لومړی له هغو ټولو خلکو بدل اخلم چې زما د ملګري ژوند یې واخیست او وروسته به ستا حساب وم نو ته باید زما سره پاتې شي همدا وخت ناڅاپه هلته د لوکل ټرایب یوه مرموزه نجلۍ راښکاره شي چې عجیبه لباس یې اغوستی وي او نوم یې سوهي وي سوهي آی سی ته وایي چې هغه کولی شي هغوی له دې خطرناک جنګله خوندي وباسي خو په بدل کې پیسې غواړي
غواړي ځکه هغه پوهیږي چې آیسی عادي انسان نه دی بلکې اصلي کینګ دی. مجبورن آیسی د هغې خبره مني او درې واړه یو ځای وړاندې روان شي. خو د سفر پر مهال شین ته بیا د خپل ملګري راګي یاد ورشي او ناڅاپه پر آیسی غوسه وکړي او هغه وهي ځکه هغه فکر کوي چې د ملګري د مرګ مسؤل همدا دی. نو آیسی هغه ودروي او حقیقت ورته وایي چې راګي مخې نه پوهېدو چې هغه د کوم کار لپاره ټاکل شوی او هغه دا هر څه په خپله خوښه کړی وو. حتی هغه ویلی وو که هغه مړ هم شي نو د هغه ملګري شین به د کینګ ساتنه کوي. دا اورېدو سره د شین غوسه ور سړه شي او هغه سوچ وکړي چې راګي په رښتیا هم پر هغه څومره باور درلود. بالاخره هغه پر آیسی باور وکړي او د مرستې لپاره تیار شي. بیا شین ترې پوښتنه وکړي چې اوس بل پلان څه دی. آیسی وایي چې شوبو د هغه وروستنی هیله ده. دا اورېدو سره درې واړه ژر روان شي هغې ځای ته چې د شوبو سره د لیدو هیله وي. خو لاره اسانه نه وي ځکه هغوی باید له داسې سیمې تیر شي چې د ماونټن ټرایب سیمه وي چیرې چې د بهرنیو خلکو ورتګ منع وي او د کینګ د سلطنت او دې ټرایب ترمنځ دښمني هم وي. شین، آیسی او سوهی خپل خطرناک سفر ته دوام ورکوي او د بانس له یو ګڼ جنګله تیریږي. ناڅاپه یو عجیبه سړی پر هغوی برید کوي چې د نشهیي کس په شان ښکاري او د وسلې په نوم یوازې زهرجن غاسونه لري. شین هغه سپک وګڼي او په اعتماد وایي چې زه به یې یوازې هم مات کړم. خو کله چې جګړه پیل شي شین ته معلومه شي چې هغه دښمن یې غلط اټکل کړی ځکه هغه سړی که څه هم کمزوري ښکاري خو رفتار او بریدونه یې ډیر خطرناک وي. هغه دومره تیز برید کوي چې شین ته د ځان سمبالولو موقع هم نه ورکوي. بیا هم شین ماتېدونکی نه وي او بالاخره هغه مات کړي. هغوی هغه یوې خوندي سیمې ته یوسي چیرې چې سوهی د خپل عقل او د بوټو د پوهې په مرسته د هغه درملنه کړي او د هغه ژوند وژغوري. هوش ته له راتلو وروسته شین له آیسی پوښتنه وکړي چې ستا ورور ولې له تا دومره نفرت کوي. آیسی وایي چې موږ د بیلابیلو میندو زمانو یو او زما مور یو وخت د شاهي دربار نڅاګره وه. همدا وجه ده چې زما ورور ما کله هم د کینګ کېدو وړ نه ګڼي او تل را سره حسد کوي. آیسی دا هم وایي چې په ټول سلطنت کې یوازې شوبو داسې انسان دی چې هغه پرې سترګې پټ باور کولی شي. بیا ورځ کله چې څو سرتیري راشي شین فکر کوي چې دښمنانو برید کړی خو په اصل کې هغه شوبو وي چې آیسی ژوند لیدلو ډیر خوشحال شي او ناوخته راتلو بخښنه غواړي. بل لور ته جیک مخکې نه پوهېدو چې آیسی په اسانۍ نه ماتیږي نو هغه د خپلې ځواک زیاتولو لپاره زرونه سرتیري تیار کړي وي. جیک د خپل ظلم ښودلو لپاره د شاهي ویني یو سرتیري د ټولو پر وړاندې د خپل خطرناک راکش ته ورکړي ترڅو په ټول سلطنت کې ویره خپوره شي چې یوازې شاهي ویني لرونکي د کینګ کېدو حق لري. بل لور ته شین چې اوس بشپړ روغ شوی وي آیسی ته وایي چې اوس چې شوبو هم د دوی سره دی نو دوی باید زر برید وکړي او د هغه سلطنت بیرته ور وګرځوي. خو شوبو هغه ته وایي چې حالات دومره اسانه نه دي ځکه چې جیک لا له وړاندې په ټول سلطنت کې خپل پوځ خبر کړی وي او د دوی دا کوچنۍ ډله د هغه لوی پوځ په وړاندې هیڅ نه ده. هماغه وخت شوبو ته ناڅاپه د امید یو رڼا په یاد راځي او وایي چې ماونټین ټرایب کولی شي د دوی مرسته وکړي. که څه هم آیسی په دې خبره زړه نازړه وي ځکه چې د دوی د پلرونو او ماونټین ټرایب ترمنځ له پخوا راهیسې دښمني روانه ده او هغوی دوی د باور وړ نه ګڼي. خو د مجبوري له امله د دوی سره بل لار نه پاتې کیږي نو ټول د سوهی سره د غرونو پر لور روانيږي او له سخت لارو تیریږي او پورته خیږي. ناڅاپه د ماونټین ټرایب خطرناک جنگیالي دوی کلابند کړي او د هغوی بڼه او انداز دومره ویرونکي وي چې هر څوک ویریږي. هغوی خبرداري ورکوي چې که ژوند مو غواړئ نو زر له دې ځایه لاړ شئ. خو سوهی د هغوی په ژبه خبرې کوي او وایي چې کینګ آیسی غواړي ستاسو له مشر سره وویني. دا خبره اوریدلو سره د ټرایب خلک نور هم غوسه کیږي او پرته له څه اوریدلو ټول نیسی او لزان سره یې وړي او وایي چې اوس پرېکړه به یوازې د دوی مشر کوي. له دې وروسته هغوی دوی د غرونو ترمنځ خپل پټ او ځواکمن سلطنت ته وړي چې شین او نور ټول یې په لیدلو حیران شي. هلته د ټرایب مشر آیسی ته د تاریخ حقیقت وریادوي چې څنګه د دوی پلرونو او د پاچا پلرونو ترمنځ یو تړون شوی و چې یو ځای ژوند وکړي. خو وروسته د پاچا خلکو خیانت وکړ او د دوی زرګونه خلک ووژل شو. دا اوریدلو سره آیسی بې له غروره سر ټیټوي او وایي چې هغه دا خبره مني او د خپلو پلرونو د تېروتنې لپاره له زړه بخښنه غواړي. هغه وایي چې تیر وخت بدلول نشي کېدی خو غواړي چې اوس ټول په سوله کې ژوند وکړي او د پلرونو تېروتنې سمې کړي. خو د دې لپاره د خپل سلطنت بیرته نیولو کې د دوی مرسته غواړي. دا اوریدلو سره د ماونټین ټرایب خلک غوسه کیږي او هغه دروغجن بولي. خو لږ وخت فکر کولو وروسته د ټرایب مشر ماسک لرې کوي او ټول حیران شي ځکه چې د ماسک تر شا یوه نجلۍ وي. بیا خپلو خلکو ته امر کوي چې ټول راټول کړي او د جګړې تیاری وکړي چې معنا یې دا وي چې هغوی به د آیسی ملاتړ کوي. اوس آیسی که څه هم کوچنۍ خو
ځواکمن پوځ لري او د کم شمیر باوجود یو هوښیار پلان جوړوي ځکه چې د ماونټین ټرایب خلک تل ماسکونه اغوندي نو آی سی هم خپله ټوله ډله ماسکونو سره د ماڼۍ مخې ته دروي او جیک ته پیغام لیږي چې ماونټین ټرایب غواړي سوله ییز تړون وکړي جیک چې خپله ځواکمن زیاتول غواړي دا فرصت ښه ګڼي او خپلو وزیرانو ته امر کوي چې هغوی دنۍ راولي خو شرط دی چې یوازې 50 کسان به د مشر سره دنۍ ننوځي او نور به بهر انتظار کوي د دروازې ته رسیدو عسکر وایي چې وسلې بهر پرېږدئ خو مشر د پخواني خیانت یادونه کوي او انکار کوي وزیران فکر کوي چې دومره کم خلک چې نشي کولی نو هغوی ته د وسلو سره دنۍ کېدو اجازه ورکوي لکه چې لویه دروازه پرانیشي آی سی بې له ځنډ برید پیل کوي ځکه چې هدف یې یوازې جیک ته رسیدل وي ځکه چې که جیک ونیول شي د هغه پوځ به پخپله مات شي وروسته هغوی د ډلو ویشل کیږي او ماڼۍ ته ننوځي یوه ډله شین رهبري کوي او بله آی سی خو لکه چې آی سی دنۍ ننوځي د جیک درند پوځي کلابند کړي او د پاسه د غشو باران پرې پیل شي د ماونټین ټرایب ډیر جنګیالي پرېوځي دا لیدلو سره شوبو ویریږي او وایي چې شاتګ وکړئ خو د ټرایب مشر د مناسب وخت انتظار کوي کله چې د دشمن پام بل لور ته شي په ځمکه لویدلي ټول جنګیالي ناڅاپه پورته شي او په دشمن برید وکړي ځکه چې د هغوی ځواک او زمم ډیر قوي وي او غشو ورته ډیر زیان نشي رسولی او په لږ وخت کې دا ټول سرتیري هلته موجود وي او هغوی ټول له منځه وړي بل لور ته شن د یوې پټې لارې نه جیک ته د رسیدو هڅه کوي خو په لاره کې یې مخامخ له جنرال ساجي سره چې لا مخکې نه هلته د هغه انتظار کوي د ساجي ځواک دومره خطرناک وي چې یوازې په خپل سر ټوله لشکر ختمولی شي خو د هغه اصلي هدف یوازې آی سی وي نو کله چې هغه آی سی هلته نه ویني نو له هغه ځای نه ځي د دې موقع نه په ګټه اخیستو سره شن او د هغه ټیم په چټکۍ سره مخ ته ځي او د جیک په لشکر درانې تمامیږي بل لور ته جیک ماړۍ کې ناست له دې خبرې خوشحاله وي چې د هغه ورور خپله د مرګ جال کې بند شوی او تر دې ځای راغلی دي خو د جیک سره یو ویرونکی او لوی دیو وي چې کله میدان ته راکوز شي د لومړي ځل لپاره د شن پر مخ ویره ښکاره شي ځکه چې هغه دیو په خپل ځواک جنګیالي پورته کوي او پر ځمکه یې غورځوي او یو په بل پسې یې ختموي خو شن په خپل ویره قابو کوي ټوله ضرورتیا راټولوي او په سم وخت برید کوي او هغه دیو پر ځمکه غورځوي او په خپل ټول ځواک یې ختموي له دې وروسته شن بې له ځنډه نیغ د جیک خونې ته ځي خو هلته رسیدو سره هم د جیک پر مخ هیڅ ویره نه وي ځکه د هغه ترڅنګ ولاړ وي د هغه تر ټولو ځواکمن جنرال ساجي چې د هغه ځواک او ویره هر څو پیژني ان د ماونټین ټرایب تر ټولو ضرور جنګیالي هم د هغه مخې ته نشي درېدی او ساجي یوازې ټول ماتوي بل لور ته آی سی او د هغه لشکر پر لپسې جګړو سره ستړي شوي وي ځکه چې د دشمن شمیر ډیر وي خو سرتیري خپل کینګ دومره ضرور ویني نو بیا یې زړونه تودیږي او هغوی بیا په بشپړ ځواک پر دشمن حمله کوي بل لور ته ساجي شن سخت وهي او هغه د کمزوري انسان په شان پر ځمکه غورځوي هغه یو په بل پسې ټول بېهوشه کوي او په پای کې میدان کې یوازې شن او سو هی پاتې کیږي د شن حالت دومره خراب شي چې هغه خوځېدلی هم نشي او همدا وخت د هغه په زړه کې د خپل دوست راکی یاد راژوندي شي او د هغه خوب او واده هغه ته بیا د پورته کېدو ځواک ورکوي هماغه شیبه کله چې ساجي د هغه ختمولو لپاره مخ ته راځي شن ناڅاپه پورته کیږي او په بشپړ ځواک بیا ورسره جګړه کوي او د لومړي ځل لپاره د ساجي له بدن وینه وځي چې هغه هم حیران کړي او بالاخره شن هغه ځانګړی حرکت کاروي چې هغه له کوچنیوالي زرګونه ځلې تمرین کړی وي او شن خپل ټول ځواک په یوې برید کې راوباسي او د هغه توره د ساجي توره پرې کوي او نیغ د هغه په سینه کې ننته ځي چې ساجي هماغه ځای مړ شي د ساجي په شان نه ماتېدونکي جنګیالي په مرګ سره جیک سره اوس د تسلیمېدو پر تا بل لار نه وي خو شن حیران شي چې سو هی ژوندۍ پاتې ده ځکه چې د هغې د عجیب جامو لاندې پټ زری یې ژوند ژغوري له دې وروسته شن جیک نیسي او د ټولو سرتیرو مخې ته اعلان کوي ځان کینګ بلونکي مشر اوس زموږ په قبضه کې دی نو ټول خپل وسلې وغورځوئ دا اورېدو سره د جیک لشکر زړه وبایلي او هیڅوک د هغه امر نه مني خپل سرتیري د ځان خلاف لیدلو سره جیک په غوسه لیونی کیږي او وروستي هڅه کې پر آی سی برید کوي خو آی سی هغه باسانه قابو کوي او سزا ورکوي خو ژوند یې نه اخلي هماغه وخت یو سخت دریز جنګیالي راځي چې لا هم آی سی خپل کینګ نه مني او جګړې ته مخکې کیږي خو هماغه وخت میدان ته داسې داخليږي چې د ټولو ساه بنديږي د ځمکې ستر او نه ماتېدونکي جنرال وارن له خپلې لوی لشکر سره هلته رسیدلی وي د هغه ځواک او مقام لیدلو سره دواړه لوري سرتیري خپلې وسلې ښکته کوي آی سی ترې پوښتنه کوي چې ولې د دوی په خپل منځي جګړه کې مداخله کوي وارن ترې پوښتنه کوي چې ته ولې داسې بادشاه جوړېدل غواړې او ورته وایي فکر سره جواب ورکړه آی سی په پوره باور جواب ورکوي چې هغه داسې بادشاهي جوړول غواړي چې پکې هیڅ توپیر نه وي او ټول خلک په ګډه کې د سولې کې ژوند وکړي دا جواب اورېدو سره وارن اغېزمن کیږي او هماغه ځای د جګړې د ختمېدو اعلان کوي خو ناڅاپه یو وروستي سخت دریز جنګیالي پر آی سی برید کوي او وارن په یوې شیبه کې هغه ته د هغه حیثیت ورشي او ټول خلک د هغه ځواک سر ټیټوي وروسته کله چې وارن له هماغه ځای نه روانېږي نو شن ورته غږ کوي
کزما نوم شند دی او زه به یو ورځ د دې خوارې تر ټولو لوی جنرال جوړ شم. دا واوریدلو سره وارن په سپکه مسکا جواب ورکوي چې هغه ورځ به هغه وخت ثابته کړي کله چې دواړه په کوم اصلي جګړه کې یو بل ته مخامخ شي او له همدې سره آی سی په خپل راج بیرته ترلاسه کیږي او دا شانداره کیسه په یو زبردست پای سره ختمیږي. نو ملګرو که دا کیسه مو خوښه شوه نو ویډیو ته لایک ورکول مه هیروئ او چینل سبسکرایب کول هم مه هیروئ.